السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش یو ډېر مهم ګرامر وایم چې دا په انګلیش کې ډېر زیات استعمالیږي، خو تاسو ته د دې استعمال تر اوسه پورې زده نه ده. خو په دې ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته په یوه ډېره اسان طریقې سره دې استعمال در وښیم او له دې نه وروسته به انشاءالله تاسو دغه ګرامر په انګلیش کې ډېر زیات به استعمالوئ او ډېر خوند به هم درکوي. څه دی نو ملګرو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو، ویډیو شروع کوو. ملګرو، کوم ګرامر چې درته وایم هغه دا دی. اول دې معنا زده کوو، وروسته یې دې مثالونه هم درته وایم او دا څنګه په جملو کې استعمالوو هغه هم درته وایم. څه دی ډېر زیات اسان دی ملګرو. ورته وګورئ، بوت مطلب دی دواړه. کله چې دو شیانو باره کې خبرې کوو بیا موږ بوت استعمالوو. څه دی اول معنا زده کړئ. بوت مطلب دی دواړه، نیدر مطلب دی هیڅ یو نه. په دو شیانو کې د دو شیانو باره کې چې کله موږ غږیږو که نه او موږ وایو چې هیڅ یو نه، بیا نیدر استعمالوو. څه دی اول دې معنا زده کړئ. نن مطلب چې د هیڅ یو نه، دواړه مطلب یو شان دی. نیدر یې دو شیانو لپاره استعمالیږي او نن چې له دو څخه زیات وي. څه دی او معنا دواړه دا ورکوي. څه دی اوس راځو اول بوت ته راځو. بوت مطلب دی ملګرو دواړه. اول راځو دې تعریف ته. بوت is used when we are talking about two things or people together. دې پښتو معنا ته وګورئ. دا کلمه هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ د دو شیانو یا کسانو په اړه خبرې کوو او دواړه شامل وي. څه دی کله چې موږ د دو شیانو یا کسانو باره کې خبرې کوو بیا موږ بوت استعمالوو او هغه دواړه به شامل وي، یعنې مطلب هغه دواړه به هغه کارونه کوي. څه دی نو بوت مطلب دا دی. ملګرو راځو دې مثالونو ته. ډېر زیات اسانه دي. ګورئ، both students are intelligent. دواړه محصلین هوښیار دي. نو چې کله هم موږ د دوو کسانو یا شیانو باره کې خبرې کوو موږ both استعمالوو. څه دی موږ to نشو استعمالولی. to به نه استعمالوو. تاسو به چې استعمالوئ both به استعمالوئ، ځکه چې موږ د دوو شیانو باره کې خبرې کوو. څه دی بل ته وګورئ، زه چای او کافي دواړه خوښوم. نو څنګه به وایو I like both tea and coffee. I like زه خوښوم both tea and coffee دواړه چای او کافي. بل ته وګورئ، she invited both of us to the party. هغې موږ دواړو ته د جشن بلنه راکړه. څه دی she invited هغې موږ ته بلنه راکړه. both of us موږ دواړو ته. both of us مطلب موږ دواړو ته یې راکړه. to the party د جشن لپاره. څه دی both roads lead to the market. دواړه لارې بازار ته ځي. نو چې کله موږ وایو چې دواړه لارې بازار ته ځي څنګه به وایو both roads lead to the market. lead مطلب دی وتلي دي. څه دی نو دواړه سړکونه وتلي دي مارکیټ ته یا دواړه لارې بازار ته ځي. بل ته وګورئ، زما دواړه مور او پلار ښوونکي دي. both of my parents څنګه به وایو both of my parents زما دواړه مور او پلار are teachers چې دي زده کوونکي دي ښوونکي دي. ټیچرس مطلب ښوونکي دي. څه دی نو دا ملګرو د بوت مثالونه سول. نو ډېر زیات اسانه دی. بوت چې دا د دو شیانو لپاره استعمالیږي او معنا ورکوي دواړه. څه دی بل دی ملګرو موږ سره نیدر مطلب دی هیڅ یو نه. څه دی دا د دو شیانو باره کې خبرې کوي او چې کله موږ وایو چې له هغوی دواړو څخه یو هم نه بیا موږ نیدر استعمالوو. دې تعریف ته وګورئ، neither is used when we are talking about two things but saying that none of them is true. اسانه پښتو معنا ته وګورئ. دا کلمه هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ د دوو شیانو یا کسانو په اړه خبرې کوو خو یو یې هم شامل نه وي په هغه کې. څه دی مطلب د دواړو څخه یو هم هغه کار نه کوي. نو دلته موږ بیا neither استعمالوو. څه دی له دواړو څخه یو هم نه دا معنا ورکوي. ملګرو اوس راځو دې مثالونو ته. ډېر زیات اسانه دي. ګورئ، هیڅ یو زده کوونکی ازموینه بریالي نه کړه. هیڅ یو زده کوونکي ازموینه بریالي نه کړه. د دو شاګردانو باره کې خبرې کوي که نه چې له هغوی څخه یوه هم ازموینه بریالي نه کړه. نو څنګه به وایو neither student passed the exam. neither student passed the exam. هیڅ یو رستورانت یا هیڅ یو هوټل خلاص نه دی. د دوه هوټلو باره کې خبره کوي کنه چې په دغه دوه هوټلو کې یو هوټل هم خلاص نه دی. څنګه وایو neither of the restaurants is open. neither of the restaurants is open. هیڅ یو هوټل خلاص نه دی. او دغه مثال ته وګورئ ملګرو، دا هم ډېر زیات مهم دی. لیک په غور سره فکر ورته وکړئ. ګورئ، زه نه چای خوښوم نه کافي. چې کله دوه نه راسي، ګورئ یو دا نه ده بل دا نه ده. څه دی زه نه چای خوښوم نه کافي.
بیا به دلته چې استعمالو ګوره I like neither tea زه نه چای خوښوم nor coffee نه کافي چې کله موږ دوه نه پکې راسي اول نه کې به neither استعمالو بل نه کې به بیا nor استعمالو دا هم باید تاسو په یاد ولرئ څه دی بل مثال ته وګورئ هیڅ یو یې هم په ځواب نه پوهیږي neither of them knows the answer neither of them یو هم په دوی کې knows the answer په ځواب نه پوهیږي څه دی نو منفي معنا ورکوي دغه neither څه دی او د دوه شیانو باره کې خبرې کوي دلته هم د دوه کسانو باره کې خبرې کوي بل ته وګورئ هیڅ یو موټر سم کار نه کوي neither car is working properly neither car is working properly هیڅ یو موټر سم کار نه کوي او دا هم ملګرو مکمل سو ملګرو اخرنی چې دا هغه موږ سره نن دی نن او نیدر دواړه یو شان دي څه دی خو فرق پکې دا ده که نه چې نیدر د دوه شیانو لپاره استعمالیږي او نن چې دا له دوه نه چې کله زیات وي که هغه درې وي که څلور وي که هر څومره وي چې له دوه نه زیات وي د هغه لپاره به موږ نن استعمالو څه دی هیڅ یو نه دلته وګورئ پښتو معنا د ډایرکټ وګورئ دا کلمه هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ درې یا زیات شیان یا کسان یادو درې یا زیات شیان یا کسان یادو چې له دوه څخه زیات وي که درې وي که هر څه وي څه دی خو هیڅ یو یې شامل نه وي مطلب په هغو کې یو هم هغه کار یا عمل نه کوي مثال ته وګورئ هیڅ یو زده کوونکی ازموینه بریالي نه کړه نو تاسو دا فکر وکړئ چې دا د دوه څخه د زیاتو شاګردانو باره کې خبرې کوي څه دی نو به څنګه وایو none of the students passed the test neither of the students هیڅ یو زده کوونکی هم pass the test ازموینه بریالي نه کړه ما له 5 کسانو وپوښتل خو هیڅ یو یې ځواب نه پوهېده I asked 5 people ما له 5 خلکو یا کسانو څخه پوښتنه وکړه but none of them لیکن یو هم له هغوی څخه knew the answer په ځواب نه پوهېده څه دی ما نن ولې استعمال کړو ځکه چې ما د 5 کسانو باره کې خبرې کوم ځکه ما نن استعمال کړو څه دی بل ته وګورئ هیڅ یو زما ملګری مېلمستیا ته رانغی none of my friends came to the party none of my friends یو هم زما ملګری came to the party زما مېلمستیا ته یا زما جشن ته رانغی څه دی د انتخابونو څخه یو هم سم نه دی none of the options are correct دی مطلب دا دی چې د انتخابونو څخه یو هم سم نه دی نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او داسې نور ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ چینل هم سره حتما سبسکرایب کړئ خو کوم سوال او پوښتنه لرئ ملګرو تاسو حتما ماته په کمنټ کې کولی شئ thank you so much for watching this video